د څارویو لوی منډوي د ننګرهار مرکزی ښار په دې منډوي کې هر کال د اختر پر رسیدو سره د څارویو پیر او پلور تر سره کیږي. دلته د لوی اختر د قربانۍ لپاره د څارویو د رانیولو په موخه راغلي خلک وایي سږ د تیر هغه په پرتله د کوچنیو او لویو څارویو نرخونه د پام وړ لوړ شوي چې خلک د پیرولو توان نه لري. دوی وایي هغه څاروي چې تیر کال 8000 افغانۍ وو سږ کال په 12000 او 15000 افغانۍ دي. سږ د منډوي قیمتونه یو په یو نیم قیمت دي. هغه مال چې په 8000 باندې و سږ په 15000 باندې خرڅېږي. ته مېلې د دې خاطر راغلي چې غواړو چې ځان لپاره یو څاروی واخلو. تاسو باندې چې موږ چې حالات وکتل تیر کال په پرتله سږ کال څاروي ډېر چت دي او بل اقتصادي وضع داسې ده چې درې خلک به قرباني وکولی شي نور خلک د قربانۍ تیاری نه شي. خو دغه منډوي کاروباریان بیا د تیر په پرتله د څارویو د بیې د ټیټوالي خبره کوي. دوی وایي چې د فقر او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي له امله د پیرودونکو شمیر د تیر په پرتله کم دی. پروز کال مالونه قیمت و او سږ کال مالونه ارزانه دي او هیڅ خبره نشته. هر مسلمان تاجر وهلی دی او مالونه خپل خرڅوي او ماشاءالله د ننګرهار خلک هم راغلي دي مالونه اخلي. هر خو څه داسې فکر وکړه 10000 او 15000 ارزانه ده خو خرید فروش په حال نشته نو پکې خلکو سره پیسې نشته چې جوبل دي خلک. دغه منډوي مسؤل بیا وایي تیر او سږنی کال د څارویو د بیو ترمنځ توپیر نشته. نوموړی هم د څارویو د بازار د پیکوالي لامل د فقر او بېوزلۍ د کچې لوړوالی یادوي. مال نغدي خدي ارزانه دي دا خو د غوښې پورې تړلې معامله ده. کیلو په 400 روپۍ غوښه ده او مال ښه ده خو بس خلک هم غریب دي وسه به یې بیچارهګانو نه کېږي خپلې وسې ته به ګوري وروره که نه مالونه ښه دي په بیه دي. پروز کال هم همدا نرخ و سږ کال هم همدا. نه یوازې د ختیځې سیمې په دغه منډوي کې هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو پیر او پلور ترسره کیږي بلکې د دغې سیمې په کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې هم دغه ډول لوی منډویانې جوړیږي چې ډیری خلک پکې د څارویو پیر او پلور ترسره کوي.